السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه بیاست. قدرمنو که چېرته تاسو نه میسیجونه ډیلیټ شوي، که چېرته تاسو نه هغه کنټاکټس هغه نمبر یې ډیلیټ شوي دي د موبایل نه چې تاسو ورپسې ډېر زیات خفه یې. د دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې څنګه تاسو کولی شئ چې ستاسو کوم میسیجونه ډیلیټ شوي دي، کوم کنټاکټس تاسو نه ډیلیټ شوي، کوم اپلیکیشن تاسو نه ډیلیټ شوي دي، هغه څنګه بیرته لاسته راوړئ. دا ټول راسره په دغه ویډیو کې وګورئ، خو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. ګرانو د دې دپاره پکار د یو اپلیکیشن ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک پروت دی، اپلیکیشن ډاونلوډ خپل موبایل کې انسټال کړئ. ډېری ملګري ډسکرپشن نه پېژني، نو د ویډیو په نوم باندې کلیک کړئ، لاندې وګورئ یو لینک پروت دی، په هغې باندې کلیک کړئ او بیا یې خپل موبایل کې ډاونلوډ او انسټال کړئ. دوستانو چې کله هم تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ کړه، هلته به تاسو نه څه پرمیشنې غواړي، هغه پرمیشنې به ورکړئ، د هغې نه پس به تاسو داسې ډیشبورډ راشي. دوستانو دلته تاسو کتلی شئ، ګورئ ایپس، SMS، کنټاکټس، کال لاګز، کلنډر، کال ریکارډر، پکچر او ګوګل ډرایو. ګوره دوستانو په دې سره تاسو کولی شئ چې کوم SMS کوم میسیجونه تاسو نه ډیلیټ شوي هغه هم ترلاسه کوئ. د مثال په تور ګورئ زه SMS کومه، دلته لیکلي ګورئ بیک اپ آل، بیک اپ کنورسیشن، ریسټور، ویو بیک اپ، سینډ ټو کلاوډ. ګوره بیک اپ آل نه مطلب دا دی چې څومره میسیجونه تاسو ډیلیټ کړي وي هغه به تاسو ته واپس راځي، او یا بیک اپ کنورسیشن کومې خبرې تاسو کړي وي هغه واپس راځي. بیک اپ آل باندې که تاسو کلیک وکړئ، دلته ګوره لیکلي پلیز انټر ا نیم فار د بیک اپ فایل. دلته تاسو نوم هم ورکولی شئ چې کوم فایل وي. نو چې کله هم تاسو دلته وکړئ دوستانو، ستاسو بیک اپ به ګوره دلته سکسسفل شي. دا تاسو بیا کولی شئ چې ګوګل ډرایو ته ولېږئ، جیمیل باندې به تاسو ولېږئ، چې کوم جیمیل تاسو دلته وي هغه جیمیل باندې به تاسو سینډ کړئ. بیا چې کله هم تاسو هغه جیمیل خلاص کړئ، نو ستاسو به ټول میسیجونه هلته پروت وي. همداسې تاسو نه کوم ایپس ډیلیټ شوي تاسو هغه هم واپس راوړی شئ، کوم کنټاکټس کوم نمبر چې تاسو نه ډیلیټ شوي دي هغه هم تاسو کولی شئ چې د کنټاکټس په ذریعه تاسو د دې نه بیک اپ فایل او د دې په ذریعه تاسو راوړئ. دوستانو بله خوبي په دې اپلیکیشن کې دا دی چې کله هم تاسو دغه اپلیکیشن د بل چا په موبایل کې انسټال کړئ، نو تاسو د هغې په ذریعه کولی شئ دا ګوګل ډرایو. نو چې کله هم تاسو انسټال کړو، دلته به تاسو خپل جیمیل ورکړئ. چې کله هم تاسو خپل جیمیل دلته ورکړه، نو چې اوس هغه چا سره خبرې کوي، هغه چاته SMS کوي، هغه ټول معلومات به تاسو ته ستاسو په جیمیل باندې فارورډ کېږي، یعنې تاسو ته به راځي چېرې د کس د سره خبرې وکړئ، دته یې میسیجونه وکړل، دا میسیجونه یې وکړل، دا خبرې وکړئ، هغه ټول به تاسو ته ستاسو په جیمیل کې راځي. نو دوستانو دا نننۍ ویډیو که خوښ وي حتما یې در سره لایک کړئ. تر بیا یو بلې ویډیو د الله په امان، په دعاګانو کې مې یاد